ایمرجنسي بریک څه کله تاسو ټرای کوو هغه د لپاره روډ خالي پکار دی. ما اکثر انسټرکټران لیدلی دي هغه سټوډنټانو ته وایي چې ایمرجنسي بریک او ډاز چټ نه بل ګاډي ویلی وي بیا صحیح دی. انسټرکټر ته هم پکار دي چې هغه سنټر میرر اول وګوري خالي روډ وګوري هغه باندې هغه ته وایي څه ته ایمرجنسي بریک به اوس وایي او زه به تا ته یم چې ایمرجنسي بریک ووایه. بعض انسټرکټران بس एकदम ځانه نه چیغه وایي چې ایمرجنسي بریک هغه سټوډنټ پریشان وي زه اوس څه وکړم صحیح شو. نو سټوډنټ به ته پهله نه انفارم کوي. درېیمه خبره دا چې ګاډي کې څه شی لوز پراته وي لکه دا اوس دځې کې پروت و که نه پوه شې دا دځې پرې راغلو نو ګاډي کې څه شی هم لوز نه دي پکار صحیح شو. هغه نه یو ډینجرس پروجیکټایل جوړېدی شي هغه شی که تا هیټ کړي پوه شوې هغه سره ته زخمي کېدی هم شي. میکانیکان مو لیدلی دي چې هغه کله د بریک مینټیننس وکړي بریکونه ټیکي یا د اویل مویل ورته چینج کړي بیا په مانځ روډونو مې ګرځي او هغه ځای کې چې کوم دی هارډ بریکونه وایي صحیح دی چټ نه بیا بل ګاډي ویلی وي یا موټر سایکل ویلی وي یا داسې څه ماحول جوړ شوی وي چې هغه د وجې نه بل سړي اکسیډنټ کړی وي. نو دې د وجې نه که چېرې تاسو بریک چک کوو یا سټوډنټ باندې تاسو ایمرجنسي بریک ټرای کوو نو هغه دپاره پکار دی څه روډ خالي وي صحیح دی. که چې دا باران واران شوی روډ سلیپري دی پوه شو نو بیا تاسو هارډ بریک مه ټرای کوو صحیح دی. که تا ګاډي ټایرونه ټیک نه دي نو بیا هارډ بریک مه ټرای کوو صحیح دی. نو دې دپاره تاسو کوم دی یو مخصوص شیونه پکار دي خالي روډ پکار دی او څومره خلک ګاډي کې ناست دي هغو ته پکار دی چې هغو بیلټ تړلی وي لازم دا ډېر زیات ضروري دی صحیح شو. ټولو کسانو بیلټ تړلی بیا ته ایمرجنسي بریک ټرای کړې که نه څټ داسې ټوله سړی برته چې کوم دی سویچ بورډ کې پروت وي صحیح دی. نو داسې وړو وړو خبرو که خیال ساتو پوه شو غټو غټو حادثو نه باچو. داسې ویډیوز دپاره ډرایولوژي سبسکرایب کړو. مننه آباد اوسو.